د ICMRS بیوټومز د خوا څخه نن په بیوټومز یونیورسټۍ کې د بلوچستان صوبایي حکومت او د UNHCR بلوچستان څانګې او د افغانستان د پوهنې اتشه چې کوم په کوټه کې دی د هغو سټاف او د سوسایټي ادارې او کوم نورې لوکل ادارې چې وې د افغان کډوالو د ښوونځیو یا سکولانو دپاره دوی یو پروګرام جوړ کړی و چې په هغه پروګرام اجنډا چې وه هغه د پالیسي ډایلاګ یا ایجوکیشنل چیلنجز ده چې کوم د افغان ټیچرانو ورسره مخامخ دي یا سټوډنټ ورسره مخامخ دي د هغو دپاره نن یو ورځنی سیمینار و. په دې سیمینار کې ټولو اړخونو د کوم افغان کډوالو په 15 سکولانو کې چې دا وخت په بلوچستان ایالت کې شتون لري چې هغه په کیمپو کې دي، په لسو کیمپو کې هلته د UNHCR په مالي مرسته د سوسایټي د خوا څخه مخته وړل کیږي. نو په دغه ښوونځیو کې دغه کوم چې نصاب چینج سو او پاکستاني نصاب رالی په دغه اړوند باندې ټولو اړخونو خپل خبرې وکړلې او خپل نظریات یې شریک کړله. نو د افغان کډوالو د اړخه څخه موږ هم خپل مشکلات چې کوم د ښوونکو یا د زده کوونکو هغه مو ورسره کښېښودله او هغه باندې مو دوی ته خپل تجویزونه ورکړله. په دغه سیمینار کې د بلوچستان د صوبایي کومه د ایجوکیشن وزیره چې ده اغلې راهیله درانۍ خبرې وکړلې. هغه وویله چې کوم مشکلات یې واورېدله چې په دې اړوند باندې به موږ یو کمیټۍ جوړه کړو چې په دې کې به د بلوچستان کوم صوبایي حکومت د ایجوکیشن ډپارټمنټ چې دی او دارنګه افغان کمیشنریټ چې کوم دی او د UNHCR او د افغانستان د معارف اتشه چې کوم ده د نور سوسایټي چې کوم دي نور لوکل ادارې چې دي پر دې به برخوال وي او د دوی د مشکلاتو ته به موږ د حل لارې لټوو. نو دا وخت چې کوم زموږ د افغان کډوالو مشکلات وه نو ټولو اړخونو پر دې باندې خپل نظریات وړاندې کړله او موږ امید لرو چې زموږ دغه کوم چې د افغان کډوالو د ښوونکو دي یا د زده کوونکو مشکلات دي هغه مشکلات باید راته حل سي او زموږ د بچیانو مستقبل باید معلوم سي او زموږ بچیان تر څو وکولی سي خپل د ژوند دپاره او د خپل وطن دپاره د تعلیم په زیور باندې سمبال سي او خپل وطن او ټولنې ته خدمت وکړي. مننه.